بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم اوریدونکو، زما نوم صاحب زر دی، د کلي اړې اوسېدونکی ما. دا وخت مې عمر څه د 80 سال د پاسه دی او د بچپن نه مې د شاعرۍ سره تعلق دی. نو زه د خپلو اشعارو نه یو څو شعرونه ستاسو مخې ته ږدمه. زما یقین دی چې تاسو یې واورئ نو خوشحاله به شئ، مطمئن به شئ. دا ټولو نه لومبې یو حمد پاک دی چې د تکلیف د ورکولو بل څوک نشته، د تکلیف د لرکولو بل څوک نشته. تندې تا ته لګوم مالک مې ته یې، د تندې د لګولو بل څوک نشته. خدایا ستا د یادولو خلک ډېر دی، خو زما د یادولو بل څوک نشته. باچا لرکې فقیر راولې باچا شي، د تقدیر د بدلولو بل څوک نشته. د روزۍ د زیاتولو اختیار ستا دی، د روزۍ د بندولو بل څوک نشته. او زما کړي ګناهونه ما ته معاف کا، د ګناه د معاف کولو بل څوک نشته. صاحب زر لاسونه پورته په دعا کړه، د دعا د قبلولو بل څوک نشته.